نن موږ د پروټین په اړه خبرې کوو چې ولې زموږ ژوند ورپورې تړلی دی. ډېری خلک فکر کوي چې پروټین یوازې د ورزشکارانو لپاره دی، خو دا غلطه ده. پروټین ستاسو د ویښتانو، پوستکي، هډوکو او ټولو اعضاو اساسي برخه ده. بغیر له پروټین څخه ستاسو بدن نشي کولی خپل ځان ترمیم کړي او نه هم نوې حجرې جوړولی شي. راځئ وګورو چې کوم پروټینونه ستاسو لپاره ښه دي او کوم زیانمن دي. ښه پروټینونه هغه دي چې طبیعي وي او ډېر غوړ ونه لري، لکه د چرګ غوښه، کبان، هګۍ او د هغوی کمه غوړه لرونکې غوښه. نباتي سرچینې لکه لوبیا، نسک، نخود او مغزیات هم خورا غوره پروټینونه لري. خو پام وکړئ چې پروسس شوې غوښې لکه ساسج او همبرګر ستاسو روغتیا ته زیان رسوي. د پروټین پوډر په اړه باید ووایو چې دا یوازې یو ضمیمه ده. که تاسو له طبیعي خوړو پروټین نشئ پوره کولی نو پوډر کارولی شئ، خو باید طبیعي خواړه لومړیتوب وي. پروټین د عمر خوړلو یا سپین ګیرو کسانو لپاره خورا احتیاطي رول لري. لکه څنګه چې عمر تیریږي د انسان عضلات کمزوري کیږي او هډوکي ماتیږي. سپین ګیري کسان باید په خپله غذا کې پروټین زیات کړي ترڅو د هډوکو له ماتېدو او کمزورۍ وژغورل شي. د یو عادي انسان لپاره د ورځې نږدې 80 ګرامه پروټین اړین دي. البته ورزشکاران له دې څخه ډېر مقدار ته اړتیا لري. هڅه وکړئ د خپل ژوند په هره مرحله کې پروټین لرونکي خواړه مه هېروئ. دا معلومات له خپلو دوستانو او مشرانو سره شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ستاسو د روغتیا په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.